د کوم شهید چې یستی فاروق دا ریاست پاکستان یې دغه نیولی و خو دا نیولی و دا ټیک تو په ده څه جرم ثبوت نشم یعنی دا ملزم و خو د میز دغه ریاست دغ پاکستان یې دغ فوج یعنی دا عدالت پیش نکړ دا یې په توره کوټه سې سوتلی و یا داینه دا نن چې کیم شهید یستی یې دغ سره ظلم وشو دا زیاتای وشول می چې دا بار بار سیرې کوي چې د می سره انصاف نشي یې می سره هیڅ نه انصاف شته نه دلیل شته نه رواج شته نه قانون شته می چې په توره سپاسه سوتلی نو د ځکه می جایي چې دا پاکستان دا د پنجابی پاکستان دی د پنجابی د پورا دل ته جنت آی و پنجابی د پورا سہولت آی نن دا د موشایی چې یستی دا خالی دا نه دی یې دغ بچیون شته یې دغ وده شته بچیون نن یتیمون شول بالکل عالمون اوستی الله پاک هر څوک سوتی رزي وعده الله کړی دو خو نه اسباب ور سره شرط دی نن د کفایت څوک دی څوک ته د بچی وسوتی څوک ته سترګو څوک یې غمخور شته او کیم جرم د په 12 لکه په ثبوت کا او چې څومره خلک روزي د جیلنا چې پښتنه په وګي ای چې وته کولا مې تیر دی و کولا مې تیر دی 15 کولا مې تیر دی جرم د څو د مکا شوی و زه ونیول زه د کور نه چکړل زه یوړل هیڅ یو دا سړی نه روغای چې د جرم په ثبوت کړای نو میز ریاست ادایي چې دا کیم ظلم د وکا کیم وکا یو خبره شته نن پښتین مجبور یم دا ټیک تو نن و د مجبورې د مو واس نه راسي ته ظالم یې جابر یې خو نه یو ورځ و د یوسف روزي یوسف خامخا کیږي دا سړی حضرت کړای و دا سړی په دا خوب را ګرځېدا 2 میاشتې بیا په کور سره تیر کړي او پان آباد بیا گرفتار کا بیا په جانډولا شو جانډولا سره ملاقات بیا سوات ایوار پارین یې چور کوو بیا یې ور سرنګ کا دا ټیک تو یته د ګردې بیماری وا یا غیر مرشدای ډېر خبرو تای ورکو خو یو خبره چې کله یې وارثونه یې دستخط کوو د جیل پارچې پسې روبړه د پاکستان د جیل پارچې چې 10 جیلر یې د جیلر ورته روغای یخ سنځینه وخاص دا 2 نمبرې نه دو دا په جیل شو یې د سره خو چا ملاقات نه سکلای نو په دې واجه باندې نن میځایي چې ریاست ته دغ بوختړي د بچیونه د یتیمونه لیار وغوړي خاندان تبا کیږي یخ څوک نشته دی یخ څوک ذمہوار نشي وخستای نو ریاست ته دغه ذمہور هدای مقصد دا کانا چې دای ذمہوري دی هوا پیژني نور ان شاء الله چې نن دالاس میستدا په 4 وا چې دالاس میز دا تا نه وایشه دام د یو برګډ مخ تا ورتا شاخ وای یې زګه چې دته امړ ډیر خواند ورکاوي ډیر خواند ورکاوي نو په دې واجه باندې حکومت یو خبره حکومت په خدای قسم دی چې په اتفاق نشي په اتحاد نشي چې نه مشر نه عالم نه ملو نه عوام چې کله هم محفوظ نه یې او مقصد چې څوک د محفوظ یې تو یک کایوال یار دو اتحاد اتفاق نو یې دخشي د پورا یې دخ سړی د پورا سنټر صاحب نوستای نور مشرو نوستی یې دغه بچون ته یار خامخا وغوړي او یې دغه مدد ها او کوشش هاورتا وکي سالور یې بچی دی ویا بچې دو و دې